ګرانو کتونکو کو د دې اولنۍ ایسه تاسو نه کتلي هغه لازمي وګورئ څنګه د جادو والا کمرې نه دا ښځه خاوند د ځان دپاره یو ماشوم زوی غواړي او هغه ماشوم د دې ښځې خاوند زندګي څنګه تباه کېدو په خپلې زندګۍ باندې ستومانه کړي. او یو شپه نادیا او میټ په کمره کې خبرې کوي د دغه کمرې په باره کې. نو شین په پټه د دې دواړو خبرې اوري او د ته پته ولګي چې په دې کمره کې ضرور څه نه څه راز دی چې ځکه خو زما د مور او پلار ما د دې کوره بهر نه پرې او همیشه ماته وایي چې ته د دې کمرې نه ځان لرې ساته. دې ټورچ راواخلي او د دې کور په سرچینګ باندې ولګي. د ډېر زر بیسمنټ ته ورسي چې هر طرف ته پکې تارونه وي او د ډېر زر هغه کمرې ته ځان ورسي کمې کمرې نه چې ډېره د مور او پلار منې کړی او د ډېر زر پته ولګي چې په دې کمره کې څه حقیقت دی. ثابت شپه په دې کمره کې دا لایټ کله بنديږي او کله کولاویږي چې کله سحر شي د میټ سترګې کولاو شي د سره خوا کې سنو بول پروت وي د داراوالي آریان شي وته او چې اخوا وګوري اول مات پروت وي. په دې ځای کې میټ ډېر زیات پریشان شي چې اخر دا سنو بول چا غوښت د زر لاړ شي په نادیا پسې او نادیا را پاسې دې ته ووایي چې دا سنو بول دا کمرې نه تا غوښتل. نادیا ورته ووایي چې ردې په باره کې خو ماته بالکل جانکاري نشته او زه په سنو بول باندې څه کومه. په دغه ځای کې لیټ بندېده او کولاوېده شروع شېدو ته پته ولګي چې دا ټول کار د شین. په دې ځای کې میټ او نادیا چې کمرې ته دننه راشېدو چې دا منظر وګوري شین ځان له یو ښایسته غونته دنیا په دې کې جوړه کړې ځکه دی د کوره بهر نه پرېږدي نو د ځان له په دې کمره کې دننه یو کولاو ځنګل او یو کولاو ماحول غوښتلی وي او دی پکې سنوبال سره لبې کوي. په دې ځای کې نادیا هم راشي د سره په لبو باندې سټارټ شي خو میټ دا منظر وګوري دی پریشانه شي ځکه چې اسې نه دی وایي چې شین د دې کمرې نه څه تماچه یا څه بل څه ونه غواړي او موږ پې مړه نه کړي. دی په غوسه کې دا شین د لاس نه ونیسي او د دې کمرې نه بهر راښکي او درته وایي چې ته به آینده دې کمرې ته دننه نه راځې. په دې ځای کې نادیا د سره په جګړه شي ده ته ووایي چې تا د کمرې نه ولې راوباسو دی خو موږ بهر نه پرېږدو. ردې د وجې د ځان له یو ښایسته غونته دنیا جوړه کړه او دی پکې خوشحاله او تا ته پته را چې بهر هغه زندګۍ ته خطر ده. په دې کمره کې هغه ډېر زیات خوشحاله دی خو میټ ته دې خبره نه مني. میټ ورته ووایي چې شین لا په دې ټایم کې وړوکی دی او هسې نه چې هغه داسې څه وغواړي چې هغه زموږ د زندګۍ دپاره خطره شي. شین ته د ټلیفون د چوتولو اجازت نه وي. دی دلته کې ټلیفون چوت کړي خو میټ ته فوراً ټلیفون واخلي او دې ځای کې جون ته پته ولګي چې میټ د دې کمرې نه یو ماشوم غوښتلی دی خو میټ د ده نه په دې ټایم کې یوه خبره هم پټه نه کړي او د دا ټوله حقیقت خبره وکړي. بل طرف ته نادیا چې کومه ده هغې هم دا موبایل په کچن کې راغستی هغې هم غوږ ته لګولی. میټ د ده نه تپوس وکړي چې موږ د دې ماشوم نه ځان څنګه خلاصولی شو. جون ورته په دې ځای کې خپل حقیقت ریویل کړي. درته ووایي چې ما خپل مور او پلار ځکه مړه کړل چې زه هم د دې کوره بهر ما وتل غوښتل خو زه د دې کوره بهر نه شوم وتی. زما عمر ډېر په تیزۍ باندې بړاوېدو. ما دا کمرې نه تپوس وکړو چې آخر زه د دې کوره بهر څنګه وتلی شم. نو کمرې ماته وویل ته چې چا غوښتلی په دې کمرې نه د ویش په ذریعه ته به هغه انسان وژنې نه د دې د وجې ما خپله مور او خپل پلار دواړه مړه کړل او نن زه په جیل کې یم. په دې ځای کې ورته جون ووایي چې زما او د شین کهاني بالکل یو شان ده. که ته غواړې چې شین د دې کوره بهر وځي نو ته به د هغه کس قرباني ورکوې کوم چې شین د دې کمرې نه غوښتل دی. که چېرې هغه ستا ښځه غوښتلی نو ته به خپله ښځه وژنې او که چېرې دې تا غوښتلی نو ته به خپله قرباني ورکوې. بل طرف ته چې نادیا دا خبرې واوري دا ډېره زیاته خفه شي. دا خپل ګاډی راواخلي او دا کور پرېږدي د کور نه لاړه شي او میټ ته دې د وجې ډېر زیات پریشانه چې نادیا له څه ونه شي. نادیا په دې ځای کې خپله زندګي ختموي چې شانته زندګي میلاو شي خو دا داسې ونه کړي. میټ دلته په ډینر ته ناست وي. شون د ده نه تپوسونه وکړي چې زما مور څه شوه او په دې ټایم کې کوم ځای کې ده او د ده نه ډېر عجیبه سوالونه وکړي. میټ ډېر زیات غوسه شي. ده ته ووایي چې د څه شي مور اول خو ته زموږ خپل زوی نه او ستا بالکل مور او پلار نشته. دی په غوسه کې دی د کمرې نه بهر وباسي. شین د یارې نه په ژړا شي او د خپل کمرې ته ورمنډه کړي خو میټ ته خپل د غلطۍ احساس وشي. دی په شین پسې لاړ شي دی رضا کړي او د نه معذرت وکړي او بیا دا دواړه په یو کټ کې اوده پراته وي. په دې ځای کې نادیا راشي دا دواړه په یو کټ کې وویني. نادیا هم ډېره زیاته خوشحاله شي. لږ ساعت بعد د میټ سترګې کولاو شي او د نادیا نه معذرت وغواړي چې ما له تا سره داسې بدتمیزي کول نه پکار او نه د دې ماشوم سره داسې بدتمیزي کول پکار و. په دې ځای کې په خبرو کې دا دواړه د یو بل سره نږدې شي او د کمرې ته لاړ شي. شین د دې دواړو باندې د دروازې نه نظري او شین هم زر د نادیا دپاره اټریکټیو شي. دی هم غواړي چې زه هم د نادیا سره دا چل وکړم. شین د دو انتظار وکړي دا دواړه چې کله اوده شي. شین راشي د دو د جامو نه د بهر د دروازې چابي راواخلي او دا دواړه اوده وي چې سهار د دو سترګې کولاو پرون ګیټ چې کوم وي د هغې دروازه کولاو شي. د پریشان شي د شین دپاره. شین چېرته مړ
شوی نه وي، خو د دواړه چې کته راکوشي شیندې او زلمي الګ په شانتي ولاړ وي. دا ښځه خاوند ورته آریان پاتې شي. د خپل مور پلار ته تماچه راواړي، خو دې ځای کې نادیا دا شین پویه کې، خو په دغه ځای کې پیدا میټ را منډه کې او د دې دواړو اتپای شروع شي. په دغه ځای کې دا نادیا ته یو دیکه ولګي او ردې په ټیبل باندې سر ولګي. د هغې د وجې دا بېهوشه شي. لږ ساعت بعد میټ دا په اوش کې راولي او میټ دې ته ووایي چې په غلطۍ باندې شون په ګولۍ ولګېد او هغه مړ شو. نادیا چې دا واوري دا ډېره زیاته خفه شي. میټ دا راواخلي او کور ته دننه بوځي. په دې ځای کې د کهاني اصلي ټویسټ راشي، بلکې دا میټ نه دا هغه شون دی او د کمرې په ذریعه خپل شکل د میټ په شانتي کړی. بل طرف ته اصلي د میټ سترګې چې کله کولاو شي دی چې په دې کور کې وګوري هر طرف ته خپل د ښځې تلاش پکې د شروع کړی. ده ته ډېر زر پته ولګي په دې ځای کې لایټینګ بلینکینګ شروع کی. بل طرف ته نادیا ته بالکل دا پته نه وي چې دا میټ نه بلکې شون دی. په دې ځای کې دی ته د میټ په دې حرکتونو کې څه شک په ده باندې وشي. دی ته مین پته اله ولګي چې کله د برپو هغه کم عادت چې دی هغه نه دی شوی، یعنی دا د کمرې په ذریعه خپل شکل د میټ په شانتي بدل کړی دی. بل طرف ته اصلي میټ ته پته ولګي چې زه په دې کور کې یوازې یم. ده ته پته ولګي چې شین د دې کمرې نه ویش کړلی او د ځان له یو بل کور جوړ کړلی او هغې ته زما ښځه به ولیده. دی په دې دیوال باندې په سټکې شروع کی او په دې وایرینګ په منځ کې دی ځان له لاره وکي او دی پکې هغه دنیا ته راشي کومه دنیا چې ځان له شین جوړه کړي. دا ډېره زیاته غټه دنیا وي او ډېر غټ کولاو ځنګل وي. شین په دې کې په تلاش کې خو ده ته ډېر زر هغه کور میلاو شي په کم کور کې چې رده ښځه نادیا د شین راوستې ده. دې ځای کې میټ ته پته ولګي چې شین زما روپ اغوستی دی او هغه سیم ټو سیم زما د کور په شانتي کور جوړ کړ او د نادیا یوازې په دې کور کې خوده او ردې سره غلط کار کوو. د میټ په اړه کې چې دا سوچ څنګه راشي، میټ فورن دغه کور طرف ته په دې ځنګل کې ورمنډه کی او بل طرف ته شین چې کم وي هغه د دې نادیا سره په دې ځای کې زبردستی کولو کوشش کوي، خو په صحیح ټایم میټ د کور ته راننوځي او نادیا په خپله کنفیوز شي چې آخر په دې کې اصلي کم یو دی او نقلي. په دې ځای کې شین هم جنگ د پاره تیار شوی، خو نادیا دلته کې د سمجدارۍ نه کار واخلي او دا د شین نوم واخلي. شین چې دې ته څنګه وګوري دا پوه شي چې دا شین دی او دا فورن د شین له په دغه ځای کې د سیړو نه ښکته د کور کې او د سیړو نه ښکته ورغوزار شي. سیړو د غزارېدو نه بعد د شین چې کم خپل اصلي شکل وي هغه دی واپس په اصلي شکل کې راشي. بل طرف ته میټ او نادیا د دې کور نه د تښتېدو کوشش کوي، خو د دې کور نشي وتی. اصل کې شین دا سوال کړی چې په دې کور دا دواړه ښځه خاوند بالکل ونوځي. دلته کې میټ ډېر د سمجدارۍ نه کار واخلي او ډېر د کمرې نه دا ویش وغواړي چې ما زما ښځه د دې کور نه بهر وځو، خو زمونږ ډوپلیکیټ په دې کور کې دننه ګرځي. دوله مخې ته شین بیا را پاسېدلی او د ده مخې ته راشي. دی په میټ کې چاړه ور ومنډي او په دې ځای کې دی نادیا ته ووایي چې زه به ستا د ته میټ ایر کا او زه به ستا د میټ نه ډېر زیات خیال ساتم. خو راته د خپو نه ځمکه وتښتي، ولې اصلي میټ او نادیا د کوره بهر منډې وهي. دی پوه شي چې دا د ډوپلیکیټ دی او د دواړه په ځنګل کې خپل اصلي کور طرف ته ورمنډه کوي. شین چې دا منظر ویني دی ډېر زیات غوسه شي او په ده پسې ورمنډه کوي. په دې ځای کې د خپل کور ته را رسېدلی، خو میټ د سمجدارۍ نه کار والی. دی شین ته ووایي راشه. شین په ده پسې څنګه راشي، دی د کوره بهر ځان سره کلک ونیسي او دواړه غوزار شي. په دې ځای کې شین ته خطره محسوس شي، د کور طرف ته ورمنډه کوي، خو نادیا ورته د اول نه ور بند کړی. دې ځای کې د نادیا ایموشنل بلیک میل کوي، هغې ته وایي چې مور ماته ورکولاو کا، خو نادیا ته پته ده چې دا یو ظالم انسان دی. د نادیا مخامخ شین په دغه ځای کې بوډا شي او لږ ساعت بعد د پوره جسم په خاورو کې بدل شي. نادیا د جسم خواته راشي، د خاورې راواخلي او دا ډېره زیاته په ژړا شي، ولې چې دی د شین سره د خپل زوی په شانتي مینه کړوه. په دې ځای کې میټ راشي او دی لا تسلي ورکوي. د دې نه بعد د سین شیفټ شي موږ ته نادیا او میټ ښایي چې دوی دغه کور پرېښی او دوی یو هوټل ته راغلي، بلکې دوی اوس په دې ځای کې دواړه ډېر په خوشحالۍ باندې ځان له ژوند تېروي. بل طرف ته نادیا چې کوم وي هغې پریګننسي چې کوم ټیسټ کوي هغه هم صحیح راشي، یعنی دا ټیم کې دا پریګننټ وي. ردې دواړه به خپل ماشوم پیدا شي. د دې سره زموږ دا کهاني ختم شي. که کهاني د باندې ښه لګېدلې دا چینل در سره سبسکرایب کړئ.